کندهار ښاروالۍ د ښار په درېیمه ناحیه اووم ګذر کې د شهید کوڅې د اساسي رغولو چارې راپیل کړې. دا کوڅه تقریبا 425 متره اوږدوالی او 9 متره بردوالی لري او د کوڅې د کانکریټ کولو ترڅنګ 80 متره چري او یو پلچک هم په اساسي ډول سره رغول کیږي. دا چې د دې کوڅې د اساسي رغولو چارې اوس فعلا راپیل سوې، ټولې رغنیزې چارې به یې د 2.5 میاشتې څخه په کمه موده کې بشپړې سي او ګټه اخیستنې ته به وسپارل سي. په دې پروژه کې هره ورځ 80 کسانو ته د کار کولو زمینه برابره سوې ده چې 4 کسان په مسلکي ډول او 6 کسان په غیر مسلکي ډول کار کوي. د دې کوڅې په رغولو سره د همدې سیمې خلکو زیاته خوښي وښودل او د کندهار ښاروالۍ څخه یې ځانګړې مننه وکړل. چې به روزانه ته تللو یو ورځ به یو ورځ به نو د هفته کې به کار وو یا به نو په دې موږ ډېر خوشاله یو. بیا دا ښه دی چې موږ ته د سړک پخېږي، نو دې څه ډېره مننه کوو چې دا کار موږ دغه کوي. اول بیکاره اوس دا یې په کار شو. کوڅه کې داسې مشکلات وو، په دوبي کې خو د دوړو د خړو څخه د جېس طاقت نه کېدی، هم د دکانداران په عذاب، هم د کورو والا په عذاب. په ژمي کې خو به سیلابونه رااله، اوبه به رالې، خلک به موټرانو کې نسوای چېرېدلی. عشق لفلسفوی مزروع دی بیدان به حسن کرشمی دی